د طالبانو له لوري د بلوچ بیلتون پالو او پاکستانی طالبانو مورال نور هم قوي سوی او همدارنګه پاکستانی دولت سخت په ویره او ډار کې دی دا چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته څنګه مورال ور وباشه او دا راز چا اولی افشا کړ. بشپړ جزئیات همدغه ویډیو کې له مشال پریس سره وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. نړیوال شنونکي وایي واک ته د اسلامي امارت رسېدو پاکستانی طالبان او بلوچان لا زړه ورکړي. د افغانستان او پاکستانی چارو نړیوالو شنونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي امارت رسېدو د پاکستان پر امنیتي وضعیت هم منفي اغیزې کړي دي. راپور کې راغلی دي چې پاکستان د اسلامي امارت بریا ته خوښ و خو اوس د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي نه یوازې دا چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت ترنګلی سوی دی بلکې د اسلامي امارت بریا پاکستانی طالبان او بلوچان لا زړه ورکړي دي. د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو مورال ډیر پیاوړی سوی دی او دغه راز بلوچ بیلتون پالو هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او دې چارې له پاکستانه لار ورکه کړې ده. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون یو شمېر نورو لوړپوړو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو خبر ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. که چیرته تاسې د اسلامي امارت او یا هم پاکستانی دولت په اړه کوم نظر لري، خپل نظریات مو راسره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله پامان.